اول خو د نن سهار اطلاعات د موږ دا دي چې د هلمند بارامچې په سیمه کې او د پکتیکا په یوه سیمه کې د دوی لخوا بریدونه سوي دي. البته د توپ ګزارونه سوي دي زموږ په پوستو باندې. ما یادونه وکړه مخکې چې دوی لا جګړه نه ده درولې، په خلجیونو کې کېدای شي نور هم اوس موږ خبرې کوو، راپورونه راسي، خو بیا هم موږ خپله د هېواد دفاع ته کلک ولاړ یو. انشاءالله په هر قیمت دفاع کوو، که دوی الوتکې ولري، که دوی پرمختللې وسلې ولري، موږ هم نور ابزار لرو چې استفاده ځینې وسي او بیا دوی هم خوږ کړی شي. بل داسې د دې درېدلو لار څه ده چې د حقیقت ته ورسېږو، دا پرابلمونه نه وي. افغانستان اسلامي امارت ټوله هڅه کړې ده چې د ټولو هغو امکاناتو نه استفاده وسي، د تفاهم په لاره کې مفید تمامېږي. خو بیا هم څومره چې موږ اوس نتیجې ته رسېدلي دا ده چې پاکستان ولس، پاکستان احزاب، پاکستان یو حکومت، ملکي حکومت البته، او پوځ کې هم اکثریت د دې ناخوالو طرفدار نه دي، د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او موږ هم د دې طرفدار. متاسفانه هلته یوه حاکمه کړۍ ده چې پوځ کې حاکمه هم ده او ډېره وړه کړۍ ده. دا کړۍ ممکن د ځینو قدرتونو د خوشحالېدو دپاره دا کار کوي او یا نورې شومې موخې لري چې د افغانستان بېثباتي، ناامني او د افغانستان یو ډول په نړیواله کچه باندې غلط معرفي کولو ته یې کار ویلی ده. کله چې دوی دغه ستراتیژي ته تغیر نه کړي نو بلې خوا نه دوی سره انعطاف نه شي کېدلی او نتیجې ته هم نه شو رسېدلی. زموږ غوښتنه دا ده چې باید دوی دغه پالیسي په جدي توګه باندې تغیر کړي. دغه پالیسیګران، دغه خلک چې دا خاصه کړۍ نه تنها په افغانستان کې داسې تشنجات غواړي، بلکې پاکستان خلک هم تر خپلو سپمو را رسولي دي. هلته یې هم مظالم روان دي، هلته یې هم په خپل ولس باندې حلقه تنګه کړې ده، هم په سیاسونو باندې هم په نورو برخو باندې. نو هغوی هم پاکستاني ولس هم باید په دې کې متوجه وي، د دغه کړۍ مهارولو یا د پالیسیو تغییر دپاره باید هڅې وکړي.